سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ یو ځل بیا معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه نن په دې ویډیو کې بس تاسو ته وښیم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو له باینانس نه خپل پبجي گیم ته یو سی سینډ کړو. صحیح ده؟ راځئ په دې ویډیو کې مکمل طریقه درته ښیم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو د باینانس نه د پبجي دپاره یو سی واخلو په ډېر ارزانه قیمت. په بازار کې تاسو ته په ډېره ګرانه بیه باندې یو سی درکول کېږي، خو تاسې کولی شئ چې له باینانس نه په ډېر ارزانه قیمت باندې تاسې یو سی په ډېر اسانۍ سره واخلئ. نو معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو طریقه درته ښیم چې څنګه موږ تاسې کولی شو د خپل باینانس اکاونټ څخه یا خپل باینانس څخه موږ تاسې پبجي دپاره ارزان یو سی واخلو. ګورئ دلته اوس تاسې ګورئ ما سره ټوټل څو دی؟ ما سره ټوټل 3 یو سی دی. نو 3 یو سی دي، دې ته به زه اوس نور یو سی له باینانس نه رالیږم او ستاسې په مخ کې دا زما سره پبجي آی ډي ده. صحیح ده؟ پبجي آی ډي ده، دا ګورئ. نو دې ته به زه اوس یو سی رالیږم او تاسې ته به مکمل پروف درښیم. اوس راشئ خپل باینانس به راخلاص کړئ. شو چې کله مو خپل باینانس راخلاص کړ دلته به لږ صبر وکړئ. تر ټولو لومړی تاسې سره په باینانس کې باید یو څه اندازه یو اس ډي ټي، که چېرته تاسې یو ریال فاس کول غواړئ نو هغه تقریبا 4.5 یو اس ډي ټي تاسې سره پکار دي تر څو 4.5 ډالر تاسې سره ستاسې په باینانس کې شتون ولري. صحیح ده؟ بیا به تاسې راشئ اسیډ برخې له، چې کله اسیډ برخې له راغلی دلته به تاسې خپلې پیسې په سپاټ یا هم په سپاټ یا په فنډ وایلیټ کې ځان سره وساتئ. صحیح ده؟ دا په سپاټ دی او دا فنډ دی. صحیح ده؟ په دې دوه وایلیټونو کې به په یو وایلیټ کې تاسې ځان سره پیسې چې کې وساتئ یو اس ډي ټي. ټیک شو؟ ما سره یو اس ډي ټي اوس په سپاټ وایلیټ کې هم شته. چې کله تاسې سره ستاسې پیسې ستاسې په سپاټ وایلیټ کې وي، تاسې انتقال کې ټرانسفر مو کې، ټرانسفر تاسې ته خپله پته لګېږي. له دې ځایه نه تاسې کولی شئ یو وایلیټ نه بل وایلیټ ته خپلې پیسې چې کې ټرانسفر کړئ. چې کله تاسې باینانس سره خلاص په باینانس کې تاسې یو اس ډي ټي وه، تاسې به دغه سکرین کومه دغه چې دا برخه ده دا به تاسې داسې په ګوته باندې کته راکش غوندې کړئ. ټیک شوې؟ دا به تاسې په دغه شکل باندې ښه زور باندې راکش کړئ. ټیک شو؟ چې کله مو دا راکش کړه اوس به دلته موږ تاسې ته د باینانس یو بله صفحه راخلاصه شي. ټیک شو؟ دلته به تر ټولو لومړی تاسې سره دغه ټوکن سټور او دا شیان به تاسې سره نه وي، لکه دلته ما سره تیار شوي راغلي دي. موږ تاسې ټوکن سټور نه موږ تاسې اخلو دغه د پبجي یو سی اخلو. ټیک شو؟ په دې کې تاسې لاندې هم راتللی شئ، خو په دې کې به تاسې راشئ دلته موږ تاسې ته د هارډ ډیټیلز چې کوم دي دا وینئ، دا هارډ ډیلز په راشئ تاسې په دې برخه باندې تاسې سره به دا برخه حتما راځي. تاسې به راشئ په دې باندې به کلیک واخلئ. که دا هم رانغله دلته به تاسې راشئ په ګیم برخه باندې به کلیک ورته واخلئ. صحیح ده؟ چې هر یو تاسې سره ښکاره کېده په دې دوو کې به په یو باندې واخلئ، په یو باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح شو؟ دې ګوره نور ټول شیان شته، کټګوري شته دی. تاسې راشئ په دې کټګوري دې غش نشانه باندې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو ورته کلیک واخیسته ګوره هغه ټول شیان موږ تاسې ته کېږي راوړي. دلته تاسې راشئ او دغه گیم برخه باندې څه ورته اخلئ، په گیم برخه باندې ورته کلیک واخلئ. صحیح شو؟ گیمز. ټیک شو؟ چې کله مو په دې باندې تاسې ورته کلیک واخیسته اوس به دلته موږ تاسې ته د ټوکن سټور راواړوي. صحیح شو؟ ګورئ دلته اوس موږ تاسې مختلف ډوله دغو نه یو سی اخیستلی شو، خو موږ تاسې سره چې بیسټ دی هغه موږ تاسې سره ټوکن سټور دی. ګورئ دلته لیکل شوي دي پبجي، امازون. ټیک شو؟ ټول شیان لیکل شوي دي. نو تاسې به راشئ او دغه ټوکن سټور چې کوم یو دی په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. ټیک شو؟ چې کله تاسې ورته کلیک واخیسته موږ تاسې ته به ټوکن سټور په دغه شکل باندې راواوړي زموږ ستاسې په باینانس کې. ټیک شو؟ موږ تاسې له دغه ټوکن سټور څخه چې کوو یو سی اخلو د باینانس په ذریعه په داخل د باینانس کې. را به شئ تاسې به او په دغه پبجي برخه چې کومه ده په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح شو؟ دا کومه برخه چې ده په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. زه به دا لرې کړم. را به شئ په دې باندې به د اخر سرته ویسئ او په دې باندې به کلیک ورته واخلئ. ټیک شو؟ چې کله مو کلیک ورته واخیسته د څومره یو سی چې تاسې اخلئ د هغې ټول ریټونه چې کېږي تاسې ته درکول کېږي. ګوره اوس دلته موږ تاسې سره 300 پلس 15 یعنې 315 یو سی چې د موږ سره په 4.5 ډالر ده. دا ګورئ 315 یو سی چې د موږ سره په 4.5 ډالر باندې تقریبا دا 315 یو سی چې تاسې خپل باینانس ته ولېږئ، البته خپل دا 315 یو سی چې تاسې خپل پبجي گیم ته ولېږئ، پبجي هلته تاسې ته نور هم 100 یا 80 نه زیاته تاسې ته نور یو سی هم درکوي چې په دې باندې ستاسې ریال پاس مکمل ترسره کېږي په دې 4.5 ډالر باندې. صحیح شو؟ اوس دلته که چېرته تاسې غواړئ ډېره یو سی ځان ته ولېږئ، ډېر یو سی ځان ته سینډ کړئ، نو تاسې به راشئ دغه غشې کومه برخه چې ده په دې باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله مو په دې باندې ورته کلیک واخیسته دلته ګورئ موږ سره 80 یو سی هم شته دی، 300 یو سی هم شته دی، 80 یو سی 1.5 پلس 300 3000 پلس 350 ان تر 1.5 یو سی پورې موږ تاسې سره په دې کې موږ تاسې کولی شو دا واخلو. ټیک شو؟ اوس به زه راشم زه ورته یم چې زه غواړم 315 یو سی څه کم 315 یو سی زه سینډ کړم. را به شم 315 یو سی ما انتخاب کړل. چې کله مو انتخاب کړل زه به راشم په دغه ایډ ټو کارت باندې به کلیک واخلم. چې
چې کله مو په دې باندې کلیک واخیسته راوشم بیا به په دغه چک باندې کلیک واخلم. دا وینئ چک اوټ. تاسو به راشئ په دغه چک اوټ باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله مو په چک اوټ باندې کلیک واخیست ګورئ یو شي ته فکر وي چې په دې ځای کې پام کوئ. په دې ځای کې صحیح ده. په دې ځای کې باید تاسو سره صرف چې صرف یو وي ښه. اوس که چېرته دا پلس باندې تاسو سره دوی نو تاسو ته بیا تقریبا 9.1 ډالر تاسې نه ګرځول کېږي ځکه تاسې 315 دوه ځلې اخلئ. خو دا به تاسې څه کوئ بیرته په دې منفي باندې کلیک واخلم. زه غواړم یو ځل چې وکړم یو ځل زه دغه یو سی واخلم 315 یو سی په 4.5 ډالر باندې. اوس په تاسې راشئ او دلته به تاسې خپل ایمیل ورکړئ. صحیح شو. دا کوم ایمیل باندې ستاسې باینانس اکاونټ جوړ دی که بل ورکوئ هغه ستاسې خپل کار دی. خو دلته به راشئ تاسې به یو ایمیل ورته ورکړئ تر څو هغې ایمیل ته ستاسې د پبجي دپاره یو ځانګړی کوډ بیا درځي. صحیح ده. زه به راشم دلته به خپل ایمیل څه وکړم. خپل ایمیل به دلته ورته ورکړم. ښه دلته ما خپل ایمیل اضافه کړ. کله مې چې ایمیل ورته ورکړه بیا به تاسې راشئ په دغه دا ټیک مار وینئ دا ټیک مار به ورته ډن کړئ. ټیک شو. زه به راشم دا ټیک مار مې ډن کړ. پای وذ باینانس پای. ټیک شو. تاسې به راشئ په دې باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده. چې کله مو کلیک واخیسته اوس به موږ تاسې دوی ته چې سینډ کو یو اس ډي ټي به موږ تاسې دوی ته سینډ کو. زه به راشم او دلته به تاسې چې کله راغلی ګوره موږ سره اوس پیسې چې دي په سپاټ کې دي. را به شم زه په کنفرم باندې کلیک واخلم. ټیک شو. چې کله مې کنفرم باندې کلیک واخیست ما چې اوس باینانس دپاره کوم کوډ یا پین کوډ ورکړی یا فنګر لاک هره طریقه چې تاسې وډراول ترسره کوئ هغه به دلته تاسې خپل هغه پین کوډ ورکړئ ورته. ټیک شو. ما ورته خپل پین کوډ ورکړه. چې پین کوډ مې ورکړه چې شو زما ټوکن سټور ته زما هغه د آرډر چې شو سبمیټ شو. اوس په تقریبا 2 دقیقې یا 3 دقیقې یا 15 دقیقې وروسته زما ایمیل ته یو جیمیل راځي په هغې کې کوډ دی. نو طریقه کار په هغې کې تاسو ته ښیم. اوس تاسې آرډر چې دی هغه کامیابۍ سره ریسیو شو. ټیک شو. اوس تقریبا 3 دقیقې یا 15 دقیقې وروسته موږ تاسې ته ایمیل راځي. نور طریقه کار هغې ایمیل وروسته موږ تاسې ترسره کوو. ښه دا دی زموږ ستاسې ایمیل ته یو ایمیل راغی د ټوکن سټور له طریقه. صحیح شو. را به شئ په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته اوس دلته تاسې وګورئ دا ماته تېره ورځ یو آرډر راغلی خو دا اوس زما آرډر چې شو کمپلیټ شو. ټیک شو. ګورئ دلته لیکل شوي ټوټل 4.55 یو اس ډي ټي. اوس به راشو او موږ تاسې به دلته څه وکړو موږ تاسې به دلته راشو او دغه کوډ به څه کړو دا کوډ به کاپي کړو. صرف انلی همدا کوډ. ټیک شو. همدا کوډ به تاسې کاپي کړئ. دلته کوډ لیکل شوی دی ټوکن سټور له طریقه د ایمیل تاسو ته راځي. دا کوډ به تاسې کاپي کړئ. ټیک شو. چې کله مو دا کوډ کاپي کړ بعد له هغې به تاسې راشئ خپل ګوګل به راخلاص کړئ. ټیک شو. چې کله په ګوګل باندې کلیک واخیست په دغه ګوګل سرچ کې به تاسې ورته ولیکئ میډاز بای. ټیک شو. میډاز بای. ګورئ په دغه شکل به تاسې ورته ولیکئ میډاز بای. ګورئ په دې ځای کې به تاسې سره راواخلئ دلته په سکرین باندې به په غټو لیکلو سره هم تاسې سره ولیکل شي میډاز بای. ټیک شو. تاسې به راشئ دا به په خپل ګوګل کې سرچ کړئ. ټیک شو. چې کله مو سرچ کړ دغه یو ویب سایټ به تاسې ته راواخلي میډاز بای. ټیک شو. را به شئ په دغه میډاز بای ویب سایټ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. ټیک شو. چې کله مو ورته کلیک واخیسته اوس به ستاسې سره میډاز بای کوم ویب سایټ چې دی خلاص شي دا کوشش وکړئ تاسې خپل کروم بروزر کې ځان سره خلاص کړئ. 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ اوپن کروم بروزر. صحیح شو. دا ځان سره په کروم بروزر کې خلاص کړئ ځکه تاسې سره بیا هر وخت دغه میډاز بای چې دی ستاسې په کروم کې خلاص اوسي. ټیک شو. اوس به دلته موږ تاسې سره میډاز بای ویب سایټ چې شي را خلاص بشي. تر ټولو لومړی به تاسې دا به ضرب باندې کلیک واخلئ دا به لرې کړئ. تر ټولو لومړی به تاسې په دې کې خپله آی ډي چې کې لوګین کړئ. خپل یو جیمیل له لارې ایمیل له لارې به دې ته لوګین شئ. را به شئ تاسې په دغه 3 کوم ډاټس چې دي په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته را به شئ دې کې زه اوس تیار شم تیار زما اکاونټ پکې لاګین دی. ټیک شو. تاسې به خپل اکاونټ پکې لاګین کړئ. لاګین کېدو دپاره به دلته تاسې سره لاګین یا ساین اپ لیکل شوي په هغې باندې کلیک واخلئ او خپل یو ایمیل به څه کوئ خپل یو جیمیل به تاسې دې ته ورکړئ. چې کله تاسې دا طریقه کار ترسره کړه بیا به تاسې راشئ په دې کې به تاسې څه انتخاب کړئ پبجي به تاسې انتخاب کړئ. دا وینئ پبجي دغه پبجي برخه به تاسې انتخاب کړئ. په دې کې په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. ټیک شو. چې کله مو کلیک واخیسته اوس به موږ تاسې ته بله صفحه را خلاصه شي. ټیک شو. دلته اوس تیار ما سره یو آی ډي راخیستې ده هم ده خو دا آی ډي به زه څه کړم دا آی ډي به زه لرې کړم په دې ضرب باندې به کلیک واخلم. اوس به تاسې راشئ بعد له دې به تاسې راشئ او په دغه ریډم برخه باندې به کلیک واخلئ. دا وینئ ریډم. ټیک شو. را وشئ په دغه ریډم برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. ټیک شو. چې کله مو په دې ریډم برخه باندې کلیک واخیست لږ صبر به وکړو تر څو بله صفحه موږ تاسې ته را خلاصه شي. ښه اوس دلته تاسې
تاسو ته لیکل شوي دي انټر پلیئر آی ډي، یعنی کوم پبجي یوزر کوم پبجي والا ته چې تاسې غواړئ دغه یو سی سینډ کړئ ولېږئ د هغه آی ډي دلته څه کوئ انټر کړئ، یعنې هغه آی ډي دلته ورکړئ. اوس ګورئ دلته ما سره تیار د یوې آی ډي راخیستل شوې، خو دا دې ته ما مخکې یو سی لګلې، زه دې ته یو سی نوره نه لیږم. ټیک شو، دلته به زه راشم په دې برخه باندې به ورته کلیک واخلم، دا دې ځای به دا لرې کړم وران به یې کړم تر څو زه په دې کې خپل هغه کوم اکاونټ چې لرم هغه اضافه کړم. ټیک شو، اوس په دې ځای کې زه دا آی ډي لرې کړم، صحیح شو، دا په دغه شکل باندې لرې کړم. ټیک شو، دلته به تاسې د خپل د پبجي گیم هغه آی ډي نمبر چې کوم یو دی، ستاسې آی ډي نمبر چې کوم یو دی هغه بل تاسې ورته ولیکئ. صحیح شو، ستاسې آی ډي نمبر دا دی. ټیک شو، ګورئ ښه دلته ستاسې د پلیر آی ډي چېرته رابشي، تاسې به د خپل پروفایل باندې ورته کلیک واخلئ. ټیک شو، چې کله مو خپل پروفایل باندې کلیک واخیستئ دغه ستاسې پلیر آی ډي ده. ګورئ په دې ځای کې تاسو ته ښکاره کېږي دغه ستاسې پلیر آی ډي ده، دا وینئ په دې ځای کې ګوره دا کاپي دی، یعنې دا یو آی ډي دا به تاسې کاپي کړئ په دغه شکل، دا ستاسې پلیر آی ډي ده. ګوره پبجي کې به تاسې دې برخې ته لاړ شئ، هلته تاسې ته ښکاره کېږي ستاسې آی ډي نمبر به څه وکړئ، آی ډي نمبر به خپل ورکړئ. اوس ګورئ دلته ما خپل آی ډي نمبر څه کړه، خپل آی ډي نمبر مې ورکړه. ټیک شو، چې کله مې خپل آی ډي نمبر ورکړه، اوس یې ګوره دلته ما سره د خپل آی ډي نوم هم راواخیست، ستاسې آی ډي نوم د میرات شینواري. ټیک شو، تاسې به خپل نوم ته وګورئ ستاسې نوم په کوم شکل دی، او د پلیر آی ډي یا ستاسې آی ډي چې ده په دې نوم ده. ټیک شو، ستاسې نوم میرات شینواري دی او ستاسې پلیر آی ډي په دې نوم باندې ده. ټیک شو، بعد له هغې به تاسې راشئ او دلته به هغه کوم کوډ چې تاسو ته په ایمیل کې راغلی هغه به دلته پیسټ کړئ. ګوره اوس به تاسې راشئ خپل ایمیل ته، ګوره چې خپل ایمیل راخلاص کړئ، دلته راشم دلته ګوره ایمیل، ټیک شو، جیمیل چې دی په دې به دغه کوډ تاسې را کاپي کړئ. ګورئ دا کوډ وینئ، دا به تاسې کاپي کړئ. چې کله مو تاسې دا کاپي کړئ بعد تاسې انټر کړئ. ټیک شو، په دې ځای کې به دا ورته څه کوئ، په دې ځای کې به دا ورته انټر کړئ. ټیک شو، زما موبایل باندې دغه ډېر د انټرنیټ شیان پرې ډېر دي ځکه جام کېږي. دلته به تاسې دا ورته پیسټ کړئ. ټیک شو، چې کله مو ورته پیسټ راشي په دغه اوکې برخه باندې به تاسې څه واخلئ، په اوکې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ، دا وینئ اوکې. په دې اوکې باندې چې کله تاسې کلیک واخیسته ستاسې دغه ته به تقریبا 365 یو سی ورلېږل شي ستاسې پبجي اکاونټ ته. ګورئ دلته بیا هم تاسو ته مکمل معلومات درکړي. ټیک شو، چې دغه کس کوم کس چې تاسو د یو سی سینډ کوئ د دې نوم میرات شینواری دی، آی ډي دا د ملک افغانستان دی. ټیک شو، دغه ټول معلومات تاسو درکړي. بعد له هغې به تاسو راشئ په د کنفرم باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو کنفرم باندې کلیک واخیسته زموږ ستاسې یو سی چې شوه هماغه کوم آی ډي ته چې موږ تاسو غوښتل هماغې ته چې شو سینډ شول. نو په دغه شکل باندې موږ تاسې څه کولی شو، یو سی کول. اوس راځئ زه تاسو ته په خپل پبجي گیم کې دلته تاسې وګورئ ماته یو سی راغلل 328 یو سی. ټیک شو، یعنې 315 ما ورته رالیږلې وه، 3 یو سی مخکې نه ما سره په همدې اکاونټ کې وه. اوس به زه دلته راشم په دې برخه باندې ورته کلیک واخلم. ټیک شو، چې کله مې کلیک وواهیست ګوره اوس به ماته ګفټ نور یو سی هم راکړل شي. ټیک شو، څومره یو سی به ماته نور راکړل شي، 80 یو سی. ټیک شو، دې باندې به زه کلیک واخلم. چې کله مې کلیک وواهیست ماته ګورئ 80 یو سی چې شو، 80 یو سی راکړل شو. همدارنګه دا بل دغه به هم راته راکړل شي. ټیک شو، اوس په دې باندې زه اوس راشم او دې باندې زه څه کولی شم، په دې باندې زه اوس خپل ریال پاس کولی شم. ما سره څو یو سی شوه، 300 تقریبا 388 یو سی. په 380 یو سی باندې زه نیمه ریال پاس کولی شم. اوس به زه راشم آر پي برخې ته. چې کله آر پي برخې ته رالم زه بلته راشم اپګریډ باندې به کلیک واخلم. ټیک شو، چې کله مې په اپګریډ باندې کلیک واخیست په دې کې به زه نیمه، ټیک شو، مطلب د اول نه تر 50 لیول پورې ریال پاس وکړم. بعد له هغې چې کله زه خپل آر پي 50 ته ورسوم نو بیا ماته نوره په دغه آر پي کې څومره یو سی راکول کېږي، نوره بیا ماته 380 یو سی نور راکول کېږي، چې په هغې باندې زه بیا اول نه تر 30 لیوله پورې نور هم خپله دغه چې د آر پي چې دی هغه اپګریډ کولی شم، او زه تر 30 لیوله پورې یا 100 آر پي پورې زه خپله دغه آر پي کوم میشن چې دی هغه زه کمپلیټ کولی شم. زه به راشم په دې باندې کلیک واخلم او دا کلیک واخلم. ګورئ زموږ ستاسې چې شو، زموږ ستاسې ریال پاس چې دی هغه وشو. ټیک شو، او کوم شیان چې څو حرفي ده هغه دا شیان یې ماته راکړل. نو په دغه طریقې باندې تاسې کولی شئ څه وکړئ، په دې طریقې باندې تاسې کولی شئ له خپل باینانس نه یو سی خپل پبجي گیم ته سینډ کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک او دا ویډیو له نور ملګرو سره شیر کړئ، یو کمنټ لازمي وکړئ چې ویډیو مو مکمله وکتله. ډېره مننه.